وروستي راپورونه ښیي چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر مولوي هیبت الله اخونزاده سره مهمه ناسته کړې ده. دا ناسته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له امله د رامنځته سوي کړکېچ د کمولو د هڅو په دوام کې سوې ده. د پاکستان او افغانستان د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر مولوي هیبت الله اخوند سره ناسته ترسره کړې ده. دا ناسته چې تر اوسه پورې د طالبانو او مولانا فضل الرحمن د خوا تایید سوې او یا رد سوې نه ده، د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو او د سرحدي تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې یو مهم ګام بلل کېدی سي. د دې غونډې اهمیت په پاکستان کې د تروریستي حملو د زیاتېدو او د دغه هیواد د هغو ادعاو په دوام کې دی چې وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتي چې له افغانستان دې د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره د اډې او پټنځای په توګه کار نه اخلي. په دې ناسته کې د ترسره سوو خبرو کره جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خو ویل کېږي چې مولانا فضل الرحمن هڅه کوي چې د منځګړي رول ولوبوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو په کمولو کې مرسته وکړي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې ځان منځګړی بولي چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل چې افغانستان ته د مولانا سفر د هغه شخصي سفر دی او د پاکستان د حکومت استازولي نه کوي. We will like to hear from Maulana Fazlur Rahman about the nature of his talks, but as I said, he is not an emissary of the government of Pakistan and he is there in his individual private capacity. افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر په داسې مهال کې مهم او د رسنیو سره ټکی سو چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګریزې حملې زیاتې سوي دي. یو شمېر سیاستوال بیا وایي چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته د دې لپاره تللی و چې په پاکستان کې د روانو ټاکنو لپاره د یاد هیواد د پوځ ملاتړ ترلاسه کړي او چوکۍ وګټي.